خبرې یو مولوي صاحب زموږ خانانو ملکانو سرداران ګرد ناست یاست د دې یوې خبرې راسه علاج وکړو قرآن ته وګورئ ګسر به ورخطا د دنیا تیر شو قرآن کریم ښځه ته حق ورکوي وسړی خدای ته وګورئ قرآن کریم ښځه ته په مځکه کې حق ورکوي قرآن کریم په پیسو کې حق ورکوي قرآن کریم په وشانو کې حق ورکوي قرآن کریم په دغه کپي په مځکه کې حق ورکوي ته یې راسې توکل واخوار یې کړو یار ته یې راسې دا ښځې د قرآن پر لارې چې قرآن سم ومنو پر مخه روان شو پښتو قرآن به ګډ ولا روان کړو هېڅ به نه موږ ولکه وکړو هېڅ به نه مې ولکه وکړو دا زموږ مجلس دی سایي د خان شهید د خان عبدالغفار خان آباد لکه رضا احمد چې وویل زموږ د کام هغه ګمنام مخکش هغه ګمنامه ګسه به خلکو ما ته ویل زه به سړي ته لګیا وم مراڼي خو د غرو خلک دي بیا چونکې موږ ناجوړو یو په تکلیفو اخته یو ویل زه به سړي ته لګیا وم نیمه ګنټه 40 منټه داسې به کوو داسې به کوو ده به کاڼي پر لوي شو یوه ګنټه بعد بیا راته کمال خانه د زړه خبر راته وکړه موږ شکمن خلک یو پر بل مې شک دی ته زما مودی زه ستا مودی چې خدای خبر دا تلکه څه دپاره ول زه بهریان شوم چې تاسو کور خراب پیسه وایي ما یوه ګنټه تقریر ورته وکړ ورته وغږېدم ول ده به کاڼي پر لوي شو صدقې بعد بیا وویل ول کمال خان خبرې خو دې ښې وکړې د زړه خبر راته ورور د زړه خبره به سره کوو د زړه خبره دا ده چې زموږ د خلکو د ټولو زموږ عزت او خدای مکه بې عزتي سره تړلی او بیا زموږ د ګرد کام عزت د خپلې خاورې سره تړلی دی که دا کسې خاوره دا د مراڼي خاوره دا د پښتانه خاوره عزتمنده وه موږ ټول عزتمن که موږ کام ګرد عزتمن وو دا نواب صاحب هم عزتمن وي ملا هم عزتمن پیر به او عزت څه شي دی عزت په خپل وطن دی موږ د چا مځکه نه قبضه کوو چې موږ ته خیرات راکوي که امریکا راکوي ځان ته دی ورکړي که چین راکوي ځان ته دی ورکړي که روس راکوي ځان ته دی ورکړي که هندوستان راکوي ځان ته دی ورکړي که پنجابی راکوي ځان ته دی ورکړي د هېچا څه نه خیرات غواړو نه زکات غواړو خدای دې موږ نه خیرات خواره کوي خدای دې موږ نه زکات خواره کوي عزیزه پنجابیه سندایه بلوڅه چې تا ته خدای مځکه درکړې ده خدای دې جنت الفردوس کې ستا مبارک شه خواست درته کوم سړی لمنې روی درته رسم عزیزه زما د وطن لاس وکاږه ما خپل وطن ولې پرېږده زه پوهېږم اوبه مې پوهېږي زه پوهېږم نیستۍ مې پوهېږي زه پوهېږم درختې مې پوهېږي زه پوهېږم کاڼي مې پوهېږي پر دا خبره باندې عزیزانو موږ خلک په کاڼو ولي دا سایي په کاڼو ویشتو بله هېڅ ګناه مې ولکه کړې دا ګناه نه ده دا ګناه نه ده دا د قرآن کریم دغه دی حکم د قرآن کریم وایي چې وروره پر خپل حق به درېږي د بدۍ خلک موږ نه یو د بدۍ ته ولکه وښکارو بدۍ آخري خبره ده که راتله په پښتو په مجلس کې ورځګر خلک یې پښتو به وکړو د خلکو سره چې دا به څه بد دی بلوڅ به وزیر اعلی لري ګورنر به لري سندۍ به وزیر اعلی لري ګورنر به لري پنجابی به لري بل به لري زه به یې نه لرم ولې ما څه کړي دي ما د چا پر کور ډزې کړي ته در ما پر څه تکړه یې ستا به ګورنر جلای وزیر اعلی به دې جلای زه به یې دلته پروت یم نور خو پرېږده مراڼی خو لا ګسه قبله تقسیم ده لرغد یې برغد ولې ما څه ګناه کړې زه یو کام یم د دا ځای پروت یم تر درابڼه پورې تا ولې زه پرې کړی تا زه په دې پرې کړی ما فرنګي سره جنګ کړی دی نو تا سره یم کوم څه باچا د تا سره یم کوم جنګ پر چی ما پرې کوې اوس چې لرغه و برغه سره دغه کوې لکه پاکستان چې نړۍ یې چې اوس لرغه و برغه یو مراڼی کوي لکه پاکستان چې نړۍ لوبه ده چې کوي کاکا نه پاکستان موږ نړوو چې د پنجابي کم حقي د سندي کم حقي د بلوڅ کم حقي د سرایکي کم حقي د هغه د مور کم حقي د هغه د لور کم حقي د هغه د بچي کم حقي زما د لور به هم وي زما د مور به هم وي داسې یوه لکه د سره وچلوم په خدای مې لوړي دي داسې په خدای کې د سره وچولم چې ستا مور به د دنیا جان په ګردو نعمتو کې زما هغې به د غوا په غوجل کې ګرځي داسې نه د سره چلوم راسئ حساب سره وکړو خیرات نه درسره غواړم په دې کې علماو ته خواست کوو چې عالمه راسئ موږ سره مهرباني وکړئ عقل شریک کړئ موږ ته لار راوښیاست هر څوک خپل شی لري موږ ته شی نه راکوي دلته پراته وي په بلوچستان کې هلته په پنجاب کې هلته یوه ټوکړه به خیبر پښتونخوا نوم یې کښېښو وزیر مسعود بیټني سلیمان خیل دا بیا قبایل دي په هېڅ شي کار نه لري وروره بیدو ته خلک برخې نه ورکوي سره ویښوو به په موږ مه پسې کېږئ د موږ دا نه راسئ ګرد سره ملګري سو ته یې 5 کسه وټاکئ لار راوښیئ چې پر دې لار به ځو دا زموږ حق دی دا به غواړو چا دروند پیټی دی هغه موږ ته راکړي دغه د سایي لښکر دی دغه سایي ویل موږ راغلي یو دی وفات شوی دی الله پاک دې جنتونه ورکړي الله پاک دې وبخښي قرآن کریم ما چې تاسو ته وویل چې د عمل ښایست سایي زه قسم دی زه خو کس یم راتلم زه پر بیکاره پله نه یم ختلی هر څه زندگی خو ده
په ژوند خو مړېده نشته 1000 کاله ژوندی هم به مرې چې 2000 کاله مړې هم به مرې مرګ خو شته هلته کنې الله پاک خو ډېر انسان ته ډېر غوسه دلته علما ناست چې محمود څه دنده وکړه قرآن کریم کې الله پاک وایي ولو یاخذ الناس آیت ګر نه وایم قرآن کریم کې الله پاک وایي چې انسان چې څه چمونه کوي چې انسان چې څه انسان یاد کړی چې انسان چې څه بدکاري کوي کما د دغه عمل ته کتلی ما به پر سر د مځکې ژوندی شی نه وبرېږي خدای پاک په ډېرو خبرو خفه کېږي خو یوه خبره ټینګه عزیزانو زه د لنډه لار د اسلام در ښیم زه د اسلام سپایي یم ګزارې والا الله پاک تر ټولو په یوه خبره خوا بدوي وایي د ما سره به ملګری نه نیسي شرک به نه کوې بس زه باچا یم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون هو الله الخالق الباري المصور الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات عزيز الحكيم الله پاک وای ما سره ملګری منه نور زه تا پیژنم ته ما در لاس وتلی زه تا پیژنم چې ته بلای ګزاره کوه تر ګزارې تر حده پورې که دې یو ګناه وکړه توبه وکاږه او ټینګه یې وکاږه انشاءالله ګزاره به زه هلته سره وکړم د شرک زموږ ګډ خدای ساتلی شرک څوک لیونی خو نه دی ای معمولي د درنې خبرې یو الله پاک په مړو ډېر بد وایي الله پاک وایي چې یو سړی انسان مړ کړي لږ بې ګناه انسان یې یاد کړی مسلمان یې نه دی یاد کړی چې که بې ګناه انسان چا مړ کړي لکه ګرد انسانان چې مړ کړي داسې یو درنې پیښې به نه کوو نور انشاءالله که خدای کول زموږ پر سر به دی د رحم لاس تېر کړي فضل ترې ناست یو فضل به راباندې وکړي الله دې موږ ټولو فضل وکړي خدای دې موږ ته هدایت وکړي خدای دې زموږ ملګری شي خدای دې موږ ته رهنمایي وکړي زه په خپله په لمانځه کې اکثر دا دعا کوم چې خدای پاکه ته مې پر سر شي ته مې رابر شي بس دی دې زموږ پر سر شي دی دې زموږ رابر شي هېڅ بلا موږ ولکه وخوري ساین دې خدای وبخښي ساین ښه ژوند تېر کړي ډېر بهترین ژوند یې تېر کړي مړ شو ولسونه بې یادوي د ده پر قبر به شنختې ولاړې 50 کاله بعد 100 کاله بعد ته د ټولو خلکو زنجیرو د مشرانو د کشرانو د مختلفو پارټیانو زموږ پارټۍ یا نه پارټۍ د هر لرې ځای چې راغلي یاست الله پاک دې د هر قدم په نیکي کې در واچوي الله پاک مې وساته بس موږ به ته دعا کوو ته یې موږ ته دعا کوئ الله مو وساته سلام علیکم